په سلامونو مو هرکلی کوم درنو هیوادوالو ښه راغلاست. نن په یو داسې مهم موضوع باندې خبرې کوو ترڅو هر افغان په دې اړه باندې غږیږي. په دې وختونو کې لکه څنګه تاسو پوهیږئ دوستانو، شل اوريز نړیوال جام لوبې شروع دي او افغانستان لومړۍ لوبه د انګلند پر وړاندې وبایلله. تاسو ولیدله ډېری وخت دوستانو افغانستان خپلې لوبې د اوپننګ یا اوپنرانو بیټسمنانو له وجې څخه بایلي. لکه څنګه تاسو پوهیږئ په تیرو 10 میچو کې تاسو د حضرت الله ځاځي بیټینګ وګورئ چې د اوپنر بیټسمن دی د افغانستان لپاره، او چې دی په بیټینګ کې د څو منډې د افغانستان د ټیم او یا د خپل ځان لپاره ترسره کړي دي. نو لکه څنګه په نړۍ کې هم وایسته بازي شته، په زیاتو ټیمو کې د کرکټ وایسته بازي یو اندازه به چلیږي، خو په افغانستان کې تر ډیرو ټیمو تر ډیرو هیوادو بیخي زیاته ده. لکه څنګه یو څوک کولی نشي چې منډې ترسره کړي یا یو څه ترسره کړي د خپل ټیم لپاره، نو هغه باید د کرکټ بورډ لپاره د سلیکشن کمیټې له لوري له هغه ټیم څخه وغورځول شي د یو څه وخت لپاره، ترڅو هغه پر خپل ځان باندې کار وکړي او بیرته په پوم کې راسي، بیا دې بیرته ټیم ته راولي. خو داسې نه چې یو څوک هیڅ هم کولی نشي او پر ټیم به بار وي، خامخا هغه ځای د ده دی او د دی به هلته وي، خامخا به لوبې کوي. پر یو چا باندې موږ داسې نقد نه کوو چې همدا کس په وایسته راغلی دی، همدا کس د یو چا په زور باندې راغلی دی. نو خو بیا هم د اوس مثال له خبرې موږ حضرت الله ځاځی یادولی سو. حضرت الله ځاځی موږ د چا ښو ته ښه وایو او بدو ته یې بد وایو. حضرت الله ځاځی یو اتل دی، یو قهرمان دی د افغانستان لپاره. د افغانستان لپاره یې ډېرې لوبې ترسره کړي دي، ډېر ښه رنځونه یې کړي دي. حضرت الله ځاځی ملګرو هغه څوک دی چې د ده له برکته افغانستان په نړۍ کې په شل اوريزو لوبو کې په نړیوالو لوبو کې تر ټولو لوړ ریکارډ لري. هغه تاسې به لیدلی وي یا به مو کتلی وي، همدا د په دې ویډیو کې هم ځینې برخې ګوري دوستانو. لکه د حضرت الله ځاځي له برکته افغانستان په 2019 کال کې له ایرلند سره لوبه درلوده. حضرت الله ځاځي هم په هغه لوبه کې ناسوځېدلي 162 رنځونه ترسره کوي. افغانستان تر ټولو لوړ هدف لري، هغه هم 228 رنځونه په شل اوريزو لوبو کې افغانستان لوړ ټارګټ دی. تاسې دغه لیست وګورئ، لاړ شئ ګوګل ته، په ګوګل کې سرچ وکړئ ترڅو د چا لوړې منډې دي چې هغه په شل اوريزو لوبو کې په نړیوالو لوبو کې افغانستان یو 228 رنځونه لري د ایرلند پر وړاندې باندې د حضرت الله ځاځي له برکته. لکه څنګه چې د 14 شپږیزې وهلې دي، همداسې بیخي زیات څلوریزې وهلې دي په همدې ورځ باندې. تر دې وراخواته حضرت الله ځاځي په تکړه بیټسمن دي. حضرت الله ځاځي په یو اوور کې شپږیزې پر عبدالله مزاري باندې وهلې دي. نو یو وایډ بال پکښې راغلی و، ترڅو 30 منډې ترلاسه کړې وې په هماغه یو اوور کې. خو په هماغه وخت کې دی د افغانستان د ټیم لپاره یو ښه و، ګټور و، ترڅو افغانستان کولی سوای لوبې وګټي او د هم کولی سوای د خپل ټیم لپاره یو څه رنځونه ترسره کړي. خو دغه تاسې راسئ اوس دوستانو د په اوس وخت کې د حضرت الله ځاځي بیټینګ وګورئ چې د څو رنځونه د افغانستان لپاره ترسره کړي دي په تیرو 10 میچو کې. حتی تاسې دا د کیریر وګورئ چې د افغانستان لپاره څو منډې ترسره کړي دي. نو په دې معنا نه چې یو څوک یوه لوبه سمه لوبوي او هلته سم رنځونه کوي، بیا هم ورباندې په 10-15 نور لوبې کې پر ټیم باندې بار وي، ځای نیولی وي او ورونه میسوي او همدارنګه هیڅ رنځونه هم نشي ترسره کولی. دا موږ په ډېر احترام سره د کرکټ بورډ څخه او د مسؤلو چارواکو څخه دا هیله کوو ترڅو د افغانستان د کرکټ ته زیاته توجه وکړي. 15 میلیونه حتی تر 40 میلیونه پورې نفوس ودې ته انتظار باسي، هیله لري، امیدونه لري ترڅو ټیم یې ښه ولوبېږي په نړۍ کې او حتی بریاوې لاسته راوړي. افغانستان یو ډېر ښه ټیم دی، همدارنګه ډېر ښه بالنګ لري. که چیرې لږ څه اندازه پر بیټینګ باندې کار وشي او یو څه سم اوپنران راوستل شي، افغانستان به په نړۍ کې ډېر مخکې ولاړ شي. اوپننګ د یو ټیم لپاره د ملا تیر حیثیت لري. کله چې اوپننګ بالونه میسوي او همدارنګه ویکټ یې هم ځي او هیڅ رنځونه هم نشي ترسره کولی، که یا یې کولی چې هغه ډېر لږ رنځونه وي، په دې توګه پر یو ټیم باندې بیخي زیات فشار واردېږي. دا فشار همیشه زموږ پر لوبغاړو باندې له دې وجې راغلی وي چې اوپنران بیټسمنان ولاړ وي او حتی ویکټ یې ځي، رنځونه یې نه وي ترسره کړي. نو بیا پر نور ټیم باندې سلامونه او نیکې هیلې احترامات ټولو ته. ډېر خلک به خواشیني خفه به وي چې زما صحت مبارک وي، خو الحمدلله زه بالکل صحیح یم. انشاءالله اوس روان یو ټریننګ ته، نو هلته هم ځان ګورم، ټرینر زما سره زما د فټنس په باره کې ګوري چې څه کېږي او ډاکټر هم راسره وي. نو زما کوشش او زما هیله هم دغه ده چې سبا لوبې لپاره تیار اوسم، لوبه وکړم انشاءالله د افغانستان لپاره.
تاسې پېژنئ دوستانو درویش رسولي دي همدارنګه نور ډېر لوبغاړي شته تر څو هماغه انتخاب سي حضرت الله ځاځي ته یو څه ټایم ورکول سي تر څو پر خپل ځان باندې کار وکړي حضرت الله ځاځي تاسې په فیلډینګ کې هم لیدلی دی دوستانو یو بال ته کښته کېدلی نه سي تر څو یو بال سم په سمه توګه فیلډ کړي چې هر وخت یې ځان فټنس برابر کړو او په فوم کې بیرته راغی پر ځان باندې کار وکړ بیرته دې راوستل سي د افغانستان ټیم ته او په اوپننګ کې دې ولوبېږي موږ غواړو همیشه دوی زموږ قهرمانان دي زموږ لپاره یې بریاوې راوړي دي موږ ته خوشحالانې راوړي دي خو داسې باید ونه سي چې تر څو د ټولو خلکو له امیدونو سره لوبې کېږي او موږ ورته په سرو سترګو ګورو تر څو هېڅ هم کولی نه سو نو په ډېر احترام سره ستاسې ټولو څخه زه هم په تېره د حضرت الله ځاځي څخه د ټولو څخه بخښنه غواړم خو دا یو تریخ حقیقت دی تر څو ووایو او یو له بل سره وغږېږو نو تر څو مو هیواد پرمختګ وکړي تر هر څه لومړی چې دی افغانستان دی ورپسې بیا هر یو د ځان حق لري افغانستان تر ټولو